خوا به د خلکو دا فکر و چې یاره زه ژر د چا کومک وکم، زه ژر د چا مدد وکم. اوس اول ور راولاړ چې شو کې ټلیفون راوباسي ویډیو جوړوي. مفتي په پټه ګناهګار آی که نه؟ هر سړی عجب ابلو چې چا پوسټ کړی و ول د هر سړی په عمل باندې د خپل موبایل خبر دی، د هر چا په عمل نامه باندې د موبایل خبر دی، بل څوک نه دی په خبر. الله او فرشتي خو ځان ته خبره دغه نه، یعنی په موږ دی کې که څوک خبر دی هغه زما او ستا موبایل، دا زما موبایل په ما خبر دی، زه څو ګناهګار یم، او ستی موبایل په تی خبر دی ستی څو ګناهګار یاست. او الله عجبه خبره یې کړې ده. موږ په تنهایي کې چیش کوو، په ظاهره چیش کوو. زه ډېر زه د الله څخه معافي غواړم، په خدای قسم که به نه شرمېږم الله په ما خبر دی چې زه څنګه ناست یم، زه څنګه په محراب کې خبرې کوم. یعنی موږ څومره ګناهګار یو، څومره غلط نظرۍ راڅخه کېږي او څونه. بس الله دې د خپل عظمت په خاطر موږ ته معافي وکړي، د خپل عظمت په خاطر. د الله رسول ورته وایي وایي ته تقوا اختیار کړه، زه دا تا ته وصیت کوم، او فی سر امرک وعلانیتها، په پټه او په ښکاره تقوا اختیار کړه. دا نه چې په ښکاره باندې تسبیح دي، ذکر دی، فکر دی، او په تنهایي کې بیا نورې خبرې. او دا ګوره دا خبره یوازې معاذ بن جبل ته نه ده کړې، دا یې موږ ټولو ته کړې ده. پیغمبر صلی مبارک خو دا نه ویل هر ساعت کوي چې دا زه ګر جهان ته کوم. یوه خبره به صحابي ته وکړه، دا یوازې د ده دپاره نه وه، لکه صحابي چې پوښتنه وکړه ول یا رسول الله دا د ګر جهان دپاره ده، ول و د ګر جهان دپاره. نو موږ دې سره کم یو، موږ څنګه یو؟ پټ خو څه کوي، موږ ښکاره له تباه یو. پخوا خو خلکو ګناه په پټه کوله، اوس یې په ښکاره کوي. ښه په خبر دی چې پرېدی ښځه ده، ښه په خبره ده چې نامحرمه ده، ښه په خبره ده چې دا ډانس دی یا رقص دی یا پلانی پلانی. بیا یو بل ته موږ نه سره استه وو یو به دا خبره خلاص. پخوا به ګرس داسې و چې ګناه به یو الله په خبر، اوس موږ دې کله سره خبرې، ټول سره خبرې چې په پلاني کې دا ګناه ده، دا ګناه ده، دا ګناه ده. د الله رب العزت پخوا پرده اچولې وله. یو وخت به یو مړی سوی ولو، یو وخت به یو بدکاري سوی، یو وخت به یو شراب څښل سوی و. شرابي معلوم دی په معاشره کې، قاتل معلوم دی، بدکاره معلوم دی، سودخوره معلوم دی، قبضهګر معلوم دی، ټوله معلوم سو. دا چیش برکت دی؟ دا د دې شي برکت دی چې دا شی زموږ ته وطن له راغلی دی، چې دا شی دنیا له راغلی دی. دنیا لرزانه ده، دنیا په کپ باندې اخته ده، دنیا ټوله سره سروي سوله، ولاړو د خپل غم یې دی، د جهان په غم اخته دی. یعنی پخوا به د خلکو دا فکر و چې یاره زه ژر د چا کومک وکم، زه ژر د چا مدد وکم. اوس اول ور راولاړ چې شو کې ټلیفون راوباسي ویډیو جوړوي. اوس ابلو زه کیسه وه، یوه زنانه و هغې خودکشي کوله، خاوند ورته ولاړ و. خاوند چیش کول؟ څه کول پکار دي؟ سړی خودکشي کوي نو که خاوند خودکشي کوله ښځه به څه چم کوي، که ښځې کوله خاوند به څه چم کوي، که ورور کوله خور به څه کوي، که خور کوله ورور به څه کوي، که همسایه کوله همسایه به څه کوي، که طالب کوله ملا به څه چم به کوي. نو خو راګرځه وو، پنکه چالو هغه بنده وو، رسۍ شله وو، د څه چم کوو؟ دې خودکشي کول، د ویډیو جوړول چې بیا سبا څوک ما ملامت نه کړي. زه ستا د ملامتیا بیریږم، ته زما د ملامتیا بیریږې، نه زه د الله د ملامتیا بیریږم، نه تی د الله د ملامتیا بیریږې. دا د موبایل خلاصه شو. موبایل موږ دې ته راورسولو. او عجبه خبره دا ده، هیڅ یو دی نیکي نسته چې زه د ستا په نیکي نه یم خبر، ته د زما په نیکي نه یې خبر. پخوا به دا نیکي داسې وه، په سکول کې به موږ ته ویلې و نیکي وکړه سمندر ته یې وغورځوه. څه چې ستن په سمندر کې وغورځي بیا ته پیدا کولی شې؟ قیامت په ورځ بیا خدای را پیدا کوي. موږ ته یې وویل چې هره نیکي کوه په موبایل کې کوو. ذکر مې په موبایل کې دی، تلاوت مې په موبایل کې دی، یو همسایه سره ښه مې په موبایل کې دی، په هسپتال کې یو مریض راغلی دی ښه مې. دا چیز دی، داسې دروغجنه دنیا سوه، داسې الله پر درواغو پېښ کړو. تر ټولو لویه بدقسمتي دا ده، موږ هغه ښه خوا مو ولیده، دا بده خوا مې مو ولیدله. موږ هغه وخت هم ولیدل چې موږ موبایلان نه پېژندل، نه مې لیدلي وو. موږ په پنجاب کې څه به کم ویل، یو جمرات بل جمرات په بیا هغه پی ټي سی ایل موبایل څه ارزانه سو د شپې، نه به بیا موږ کور ته ټلیفون راوکړو، یا به 2 روپۍ خرچه راله یا به 3 راله. مطلب دا غټ شی دا و چې شته دا څه کیسه سوله. نن کومه زمانه سوله؟ پخوا داسې پاکه زمانه وه چې چا به نیک کار وکړي، نیک کار وایه زه نه یم په خبر، ګوره چا کړی دی. د شپې به د چا د کور مخ ته وړه پراته ولو چې راپور څه دا چا راوړي دي زموږ کره وړه، ولاکه موږ خو نه یو په خبر چا راوړي دي.
چې چا به راوړي هغه زه نه یم په خبر. نو اوس په دې خو نو د دن دی اوس به څوک او مولوي صاحب نو درواغ یې ویلي درواغ نه دی. معنا دا دی چې خدای نه یم په خبر الله به قبول کړي که به نه یې قبول کړي څه په خبر یم. نو دا سړي و نفس ته به هم ګوري عزت ته به هم ګوري چې هغه بیا د نه سبا زما پر مخ پریشانه یي یا سبا ما ته چې وټې سموي د زما سره احسان چې دی هغه کړی دی. صحیح ده. پخوا هغه زمانه وه چې چا به ښه وکړو ول دا ما نه دي کړي زه خو نه یم په خبر ګورې مسلمان به کړي د الله یو بنده به کړي. بیا هغه زمانه راغله چې چا به ښه وکړلو ول دا ما کړي دي ول دا ما کړي دي. اوس موږ هغه زمانې ته رالو موږ شی کړی نه دی هم دا ما کړی دی. مدرسه مې نه ده جوړه کړې مسجد مې نه دی جوړ کړی قرآنونه مې نه دي راوړي پلانۍ شکل روډ مې نه دی جوړ کړی نلکه مې د باندې نه ده راایستلې یو منګی مې نه دی ایښی د یو یتیم و د یو کونډې و د یو غریب سره مې ښه نه دي کړي هم دا ما کړي. 3 روپۍ ما ته یو سړی راکړي 3 روپۍ وایي دا د غریب ته ورځي چې غریب ته ورکړه غریب ته زه هم دا ما درکړي زه هم دا ما درکړي. دا انسانیت نه دی. انسانیت ډېر عظیم شی دی چې الله پیدا کړی دی. تاسو یقین وکړئ کله کله به الله رب العزت د یو سپي په خاطر څوک بخښي. سپي نه دی دا مسلم د بخاري حدیث دی چې یو زنانه و داسې او سپی یې اوبه کوي. پرون دلته په دا پرچون دوکان کې ناست وم اسټور کې د عیسایانو د بنګیانو د کورنۍ سپین سرې ښځه راغله هغه ته وایي وړه په څو دي هغه وایي وړه په دونه دی خیر نیم کیلو یې وغوښتي 1 کیلو یې وغوښتي مې هغه ته مالته 15 کیلو ورکړه. چې ور یې کړلو دې زنانې ما ته عجبه دعاوې وکړې چې زویه خدای دې آباد لره خدای دې ژوندی لره خدای دې مخ خراب والله دې برکتونه در باندې کښېږدي. اوس په یو سپی سړی پیدا شي هغه وایي مولوي صاحب عیسایي ښځې تا ته ویل زویه نو ته په انسانیت مې لږ ښه سر خلاصېږي که نه خلاصېږي. بس زما سره یو احسان وکړي ما د شنو خرو ګورئ بس ما ته دا مه راپرېږدئ. یعنی دا ما دې په ذل جلال قسم په رب دې مې قسم زما دا یقین دی الله رب العزت په دې عیسایي ښځې د وایي زما مغفرت وکړي. دا زما یقین دی ښه چې الله رب العزت تا ته ایمان درکړی دا ایمان ستا اختیار دی نه دی د اختیار نو د عیسایي ښځې چې الله رب العزت ایمان نه دی ورکړی دا د دې اختیار دی. نو چې الله ما ته زما په خپل اختیار ایمان نه درکړ په خپل اختیار الله په خپل اختیار راکړی دی نو د الله په اختیار زه څه کار لرم چې زه مؤمن یم لهذا دا کافر ده زه جنتي یم دا دوزخي ده څه معلومه ده که الله رب العزت د مرګ په ټیم زما څه ایمان واخلي و دې ته ورنصیب کړي. بیا مثالونه یې لږ دي که ډېر دي پوه شواست په خبره پوه شوه. نو چې د سپي سره ښه شته چې ورسره کوی د یو بوده سره ښه شته چې ورسره کوی نو د انسان سره ولې مه کوئ. بیا هغه دونه ضعیف هغه دونه غریبان هغه دونه کمزوري د 1 کیلو وړو وس هم نه لري په حکیم چنې وایي چې یا الله سپی را پرېږده یا څنګه صحیح شو خبره سر خلاص نو د الله رسول ورته وایي و معاذ ته وایي ته اوصیک بتقوى الله د الله څخه وبېرېږه په پټه هم او په ښکاره هم دا نه چې په ښکاره بېرېږه په پټه نه بېرېږه. زموږ د پښتنو درواغ نه دي په ښکاره ګرد بزرګان ګرداش دیندار دي د مسلې پښتنه وځ ما په وجره کې مالې سړی راغلی مسلې پښتنه نه سکي زما سره بل ملګری هم نه سي زما د مخې دی ورشي یاره توبه عقل ډېر ښه شی دی. زه ډاکټر پر مخ په ټول ژوند نه ګایېږم انجینیر پر مخ نه ګایېږم د یو پرنسپل و د یو د غټ خلکو زه نه ګایېږم بلکل نه ګایېږم زما کار نه دی. صحیح ده. نو زموږ خلک دا رقم دي دا ټول زموږ سلسله د دروغ روانه ده د دروغ که په رښتیا موږ وای الله به ذلیله کړي هم نه وای.